د مزار شریف ښار ختیځه دروازه له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. مسؤلین وایي یاده دروازه د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د یو خصوصي شرکت په مالي ملاتړ رغول شوې چې د شاوخوا 1,300,000 افغانیو په لګښت د 20 ورځو په موده کې چارې بشپړې شوې. یا کمربند است، نوسازی شده، زیباسازی شده، رنگمالی شده او دیگه از طرف تزیین از طرف گروپا بسیار کار شده که چیش کمره ممره و دیگه لین لیولیش برابر شده. خو الحمدلله ما و شما د ای باید کار بکنیم که د شهر مزار شریف خاصتا د افغانستان باید پروژه کلان و گسترده را پیش ببریم. در این پروژه ما مکمل رنگمالی با استاندارد بین المللی کردیم و تزیینات لایت و چراغا نورمخفی د گلدانای کاشیکاری مکمل منظم با استاندارد بین المللی تنظیم نمودیم. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د یادې دروازې بیا رغونه د ښار د ښکلا او د مزار شریف ښاریانو د اصلي کلتور د ښکارندویي لپاره مهمه وګڼله او له نورو ملي سوداګرو څخه یې وغوښتل ترڅو د ښار په بیا رغونه کې ونډه واخلي. هغه تجارانو ورونه چې په دغه برخه کې د مزار شریف د ښار د ښایست لپاره د ښکلا لپاره خدمت کوي نو د مسؤلینو سره په خاصه توګه د ښاروال صاحب څخه هم زموږ د غوښتنه ده چې دغه تجاران ورونه چې په هره برخه کې تشویق کېدلی سي په هر نوعه د تشویق باندې چې دوی تشویق کېدلی سي باید دوی تشویق سي او دوی نور هم دغه کار ته وهڅول سي چې د مزار شریف د ښایست او ښکلا لپاره کارونه وکړي. ورته مهال د مزار شریف ښار یو تن اوسیدونکي بیا له دې کار هرکلی کوي او وایي چې دغه دروازه د ښار د ښکلا څرګندویي کوي او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې ورته پراختیایي پروژې د نورې هم پلي شي ترڅو ښار لا ښکلی او منظم شي. الحمدلله شهر ما یک شهر زیبا شده. جناب شهروال صاحب و مردم کلگی الحمدلله شهروال صاحب بسیار زیاد تشکری میکنیم و خیلی ببینن تشکر از تجارای ملی ما را الحمدلله سهم گرفتن. بسیار زیاد تشکر. د مزار شریف ختیځه دروازه چې د مزار کابل دروازې په نوم هم یادیږي نه یوازې د ښار مهمه ترانزیتي نقطه ده بلکې د ښار په ښکلا کې هم ځانګړی اهمیت لري. د تیر نظام له پرځېدو وروسته د اسلامي امارت مسؤلینو د بلخ ولایت په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي او هڅه کوي ترڅو لا نورې دغسې پروژې پلي کړي.